په کابل کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې نمانځنه د عامه روغتیا وزارت واکپال په دې برنامه کې پر نشهیي توکو د څه باندې 80,000 روږدو له درملنې او په تیرو 3 کلونو کې د روږدو د درملنې د 50 مرکزونو جوړېدو او لوړېدو څخه خبر ورکوي. نور جلال جلالي له نشهیي توکو سره د مبارزې او په هیواد کې د روږدو درملنې لپاره د نړیوالو مرستو پر زیاتېدو ټینګار کوي. خارجي همکارانو غوښتنه ده چې دې کې کوم مرستې دي کوي امرستو کې د زیات کومک وکړي دغه کم دی ځکه زیاتو ځایونو کې موږ ولیدل چې کله د احتیاط نه راګرځېدلي په کمپونو کې نو اول حالت کې چې ورته دوایي نه ده رسېدلې هلته تلفات هم شوي دي. 10 نوي مراکز د دې ناروغانو لپاره ایجاد کړو او د 10 مراکزو ته ارتقا ورکړو یعنې د دوه هغه د ظرفیت د بسترونو ظرفیت لوړ کړو. د همدې برکته په دې توانېدلي وو چې په یوه کاري دوره کې موږ وکولی شو چې تر 4,000 پورې ناروغان تداوي کړو. د روغتیا نړیوال سازمان استازی هم په دې برنامه کې وایي په نړۍ او افغانستان کې میلیونونه تنه د نشهیي توکو پر ښکارندې اخته شوي چې ډیری د جنګ ځپلو سیمو اوسیدونکي او راستانه شوي ځوانان دي. په نړیوال روغتیايي سازمان کې موږ ژمن یو چې له عامې روغتیا محترم وزارت سره مرسته وکړو تر څو د مخدره موادو د استعمال د اختلالاتو لپاره ملي ستراتیژي جوړ شي. د کاري ځواک وړتیاوې لوړې کړو او د باورو معلومات راټول کړو تر څو د پالیسیو جوړولو لپاره لاره برابره کړي. د کورنیو چارو وزارت هم په یوه جلا برنامه کې په څه باندې تیرو 3 کلونو کې په ټول هیواد کې له کوکنارو څخه د شاوخوا 40,000 هکټاره ځمکې پاکسازۍ لپاره د نږدې 100,000 عملیاتونو له ترسره کېدو خبر ورکوي. 98,000 عملیات در 4 سال امارت اسلامی افغانستان علیه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته. بیش از 20,000 کارخانه و تولید پروسس مواد مخدر از بین رفته شده الحمدلله. بیش از 38,000 هکتار زمین که کشت مزارع کوکنار بود الحمدلله تصفیه شده و پاکسازی شده. تر دې وړاندې د اسلامي امارت رهبر په هیواد کې د نشهیي توکو کښت، قاچاق او کارونه منع اعلان کړې ده.